او د لایف ټولو ګډونوالو ته سلامونه یم. الله دې چې وکړي قبول او منظور کړي. نو خواجه وروره ته خو هر وخت د امت مسلمه په غم او په درد کې شریکي او راځي لایف راځي د امت مسلمه غږ پورته کې، کاغه د هر ځي، کاغه د افغانستان او کاغه د فلسطین او کاغه د هر ځي کې وجود لري، خو د امت مسلمه باندې چې کفار یا د هغو غلامان څومره ظلمونه کاندي، ته د خپل وس مطابق راځي دلته موږ لیدلی لایف مظاهرې هم کړي، برخې د پکې اخیستې دي او دلته کې په خپل خرچه باندې هم راځي لایف کړي او بیا ته مطلب دا دی بل بیګام راغلی وي د افغانانو د مظلومو افغانانو په چې کوم بمبار شوي وو هغه اوس بیا راغلی. نو دا الله رب العزت خزانې ډېرې دي، الله رب العزت په علاجونه درکوي او الله رب العزت ته نورم توفیق درکړه او الله د په دې باندې ښه په استقامت باندې بوځه. نو خبره داسې ده چې ډېر وحشت په افغانستان کې روان دی. نو دا وحشت په تر کومه پورې شي؟ دا ظالمان که چېرته تر اوسه که چېرته یې اوس طالبانو باندې حمله کړې وای یا طالبان شهیدان کړي وای، نو نه به تا ویلی نه به ما ویلی نه به بل ویلی، ته خو هر وخت راغلی یا سپین ږیری بمبار کړی دی یا وړوکی ورکم بمبار کړی دی یا جوماتونه بمبار کړي دي یا مدرسې بمبارې کړي دي او دا زمونږ افغانان اوس هم په دې کې پټې سترګې پراته دي. نو نن دغه مورکۍ مړه شوه څلورو زامنو سره، سبا دغسې زمونږ په افغانستان کې د نورو مورکو زمونږ د ټولو لمبر دی. که دغسې تاسو راونوځئ او د دغه دولت په خلاف باندې مظاهرې که نور هغه طالبانو سره تاسو کومک نشئ کړی یا نور څه ښه خبره ورته نشئ کړی، حتی د دغه ظالم حکومت دولت د په خلاف راپورته صحیح که نه یو غږ خو پورته کړئ که نه. جوماتونه یې راله شهیدان کړه، مدرسې راله شهیدانې کړې، علما کرام یې راله شهیدان کړه، جوماتونه یې راته شهیدان کړه، په جنازو کې څوک پرې نه خواده، په غم خادو کې څوک پرې نه خواده، ودونه یې راله بمبار کړه. نو تر کومه پورې هر هغه سړی چې د دغسو حملو او د دغسې واقعو طرفداری کا هغه ټول لوچکان دي، لوفر دي، غله دي او د غرب نه راغلي په پیراشوټ باندې راغلي ټول هغه شرابخواري دي او دلته همدغه کارونه شروع کړي دي. نو زار شمه د طالب نه، زه خپله طالب نه یم خو د طالب پلوي یم او الله رب العزت ته زما آخري خاتمه د طالبانو په پلوۍ کې تېره کړه، خدای ته مرګ د طالبانو په پلوۍ کې راولي. زه فخر کړم چې زمونږ په افغانانو کې داسې مشران شته چې هغو ټولې دنیا ته ښکر اړم کړی دی او د هېڅ دغه دپاره نه فقط د قرآن د دفاع دپاره، د شریعت د دفاع دپاره او د خپل ولس د دفاع دپاره خپل ځانونه په جیلونو کې په زندانونو کې وراسته کړه. زولنې اوس هم په پښو کې پرتې دي، بچو سره په کلونو کلونو نه ګوري، خپل فامیل سره په کلونو کلونو نه ګوري. دا د دې لپاره نه، د دوم دا خوښ دی چې خپلو وړو سره په ګرمو کوټو کې کښېني، یو ځای ورسره کښېني، اختر ورسره تېر کړه. خو دوی چې دا دومره سختۍ په ځان باندې تېروي، دا دې د نه تېروي، دا دې د وجې نه تېروي چې الله رب العزت د موږ نه خوشحاله شي او الله رب العزت د موږ نه په دې خوشحاله شي چې پیغمبر علیه السلام او دغه صحابه کرام په کومه لاره باندې تللي دي. ګوره دا خو ښکاره خبره ده، بوش ښکاره اعلان کړی چې دا یو صلیبي جنګ دی، نو بس دې کې نور څه نه ځایږي. نو زه به څه ووایم، الله رب العزت ظالمان تباه او برباد کړه. مېلمانه ډېر دي، زه به لاړ شم کمنټ کې به کښېنم، نور مېلمانه هم راواخلئ او بس زړونه مې ساتي. نو بس الله رب العزت ته په افغانستان کې امن راولي، الله رب العزت ته په افغانستان کې یو شریعت حکومت راولي. نور بس نور مرګلونه هم وخواه کړه خواجه وروره، الله رب العزت ته تاسو ټولو ته اجرونه درکړه. امین، جزاک الله خیر. ډېره مننه شینواری صاحب. دغه یوسف الهام مانه څه غواړي وروره؟ جواب د دوه ځلې ما واورېد، امید کته جواب د چی غواړي؟ او بله زه د جواب ورکولو لپاره دلته ناست نه یم، ما موضوع راوړې ده، د هغې لپاره نه پوهېږم چې په موضوع کې تاسو د ګوړې جواب غواړئ که د کچالانو جواب غواړئ، چی غواړئ؟ دلته نظر شریکه دلته راسه چې افغانستان کې وحشي حکومت ظلم کړی دی او که نه، تا ته دا ظلم ښکاري که ښه ښکاري؟ دغه په باره کې راشه. تاسو جوابونو ته ناست نه یم، نه زه کوم رئیس جمهور یم نه کوم د طالبانو ویان یم، پوه شوې؟ یو عام ولس یم، غږ مې د غریبانو جوړ کړی. نو څه جواب دی چې غواړي له ما نه؟ او بله لایک شیر کوئ ورونو، څوک چې غواړي موږ سره برخه واخلي، لینک مې دغه د بر اچولی د هر ورور کولی شي چې لایف کې برخه واخلي بغیر له هغه خلکو نه چې اسلام ته توهین کوي او چې کوم یو نسب و نسب معلوم نه وي، کمزلمار هغه زموږ په لایف کې سپک خلک هغه نشي حق نه لري چې هغه وشي. پوه شوې؟ هر یو ورور کولی شي چې دلته برخه واخلي. ښه
لمبر د چا د حق نظر وروره مهرباني وکړه ښه راغلاست درته وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خواجه صاحب تا ته او ستا د لایف ټولو ورونو ته چې د حق د لارې غږ پورته کوي اواز مې درځي؟ بله مهرباني وکړه بالکل راځي. ښه خواجه صاحب خو موږ تاسو مدام راځو او دا خلک مدام پوښتنه کوي وایي تر څو پورې به دا ظلم روان وي، تر څو پورې به دا وحشت روان وي. نو زه دوی ته وایم ورونو دا وحشت به تر هغه وخته روان وي تر څو چې دغه مرتد دولت او کفري نظام، دغه وحشي نظام زموږ په وطن کې وجود لري. نو دغه نظام ته باید موږ ختم ټکی ده ته باید کښېږدو. وروره زما ګیله د هغه عامو وګړو نه په دې د په لاس د خدای راپورته سئ، ملي قیام وکړئ، د دغه وحشانو مقابله وکړئ. دوی خو راغلي دي خپل جیبونه ډکوي د ډالرو نه او ستاسو وینې تویوي. څو تر څو به تاسې دغسې د غفلت په خوب بیده یاست؟ مټکور ولسه څو تر څو؟ په خدای قسم دی زه دوی ته حیران پایم. دغه غفلت خوب دی بیده دي دوی چې هله ګوندې خدای سبا به راسي یو شهید بل سبا به. اوس ته وګوره کافرانو منلی دی، امارت یې منلی دی چې وایي دا یو زور دی، دا یو قوت دی، د دې سره 80% خاوره ده. کافران یې مني خو دغه ګوډاګیان یې نه مني ځکه چې دوی زموږ د ملت په وینو باندې خپل جیبونه ډکوي. نو ملت ته پکار دی چې لږ زره د عقل و منطق نه کار واخلي، چې د امارت سره یو ځای سي، چې دغه پسې واخلي دا ظالمان دا وحشان د دې وطنه وباسي. دوی په هیڅ وجه نه کښېني، که نن وي که سبا وي دا وحشتونه به ادامه لري. نو ریشه د دې چې دا ریشه د بینه وباسو باید موږ باید اول دغه خپله دغه مرتد دولت او کفري نظام دغه ګوډاګیان باید وباسو د خپل وطنه، باید د شریعت محمدي سره یو ځای سو، باید خپله غاړه شریعت ته کښېږدو، باید د طاغوت خاتمه خلاصه ختمې کړو. نو ملت ته پکار ده چې ودرېږي، که دلته که په کوزه پښتونخوا کې ده که په بره پښتونخوا کې ده، ټول باید د اسلامي نظام غوښتنه وکړي، خپل حق وغواړي. دا حق دی زموږ وسړی. خلک بیده دي، نه پوهېږم دوی څو تر څو وخت به راویښ سي. وار په وار ښځې، ماشومان، بوډاګان، څه چې بس هېڅ خاتمه نه لري. فقط دا ملامت خپله ولس دی. بیا هم دوی ولاړ دي ناست دي چې نن سبا به بېشرف غربي راسي دوی ته به دا وطن جوړ کړي. نه، تر څو چې خپل ازادي په توره وانخلي، تر څو چې خپل ازادي د اسلام په چوکاټ کې وانخلي، تر څو چې طاغوت پرې نږدې او شریعت ته غاړه کښېنږدي، ولا که ستا ژوند هم جوړ سي. الله سبحانه وتعالی وایي زه هېڅ وخت د یو ملت دغه حالات نه بدلوم تر څو چې هغوی په خپلو زړونو کې بدلون رانولي، تر څو چې هغه په خپلو اعمالو کې بدلون رانولي. نو بس دی الله او شریعت ته رجوع وکړه، راسئ د اسلامي امارت سره ودرېږئ، راسئ قیام وکړئ د دغه ظالمانو سره. دغه مې خبرې وې وروره. خدای تعالی دې دوی تباه او برباد کړي. دوی ته بل کار نشته، بس صرف مقابله باید ورسره وکړي او ویې باسي د ګران وطن. ډېره مننه حق نظر ورور، الله دې راته خوشحاله او کامیابه لره. دغه بل ورور څه نومېږي حق نظر نه بعد دې خواته احمد وروره مهرباني وکړه. حمید نیازی. وعلیکم السلام خواجه صاحب تا ته هدایت ټول ګډونوالو ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ټولې لیدونکو ته کوم رحمت و. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست درته مهرباني وکړئ. مننه خواجه صاحب خوښ اوسئ. موضوع دې ډېره ښه موضوع راخیستې ده د وحشت په باره کې. ده مثال د اوس وخت کې چې کوم امریکایانو او د هغوی علمانو په افغانستان کې کوم وحشت روان کړی ده، یقین وکړئ بیخي د زغملو وړ ده نه. په دې ځکه چې پرون تقریبا په کندوز کې په یو کور باندې بمبار شوی و، هغو نفر یې شهیدان کړي وو، او دغسې نور د وردګو ولایت کې په یو جومات باندې بمبار کړی و. هغه قرآن کریم هم چې ما ولیدلو که نه، ما په عکس کې ولیدلو خو بیخي د منلو کیسه نه وه. بیا ما دا پوسټ هم وکړو چې ای ځوانانو، ای بې احساسه ځوانانو، ای مردارو ځوانانو، هغه مردارخورو ته ما دغه نصیحت هم وکړو. دا پوسټ مې ورته وکړو چې مثال تاسې ولې پرون د یو پاکستاني په وړاندې لکه مثال په هر ولایت کې راجګ شولی او د یو منظور پښتون په وړاندې مظاهره وکړله، هغه مو وکړو ای بې احساسه ځوانانو.
تاسې کله هم په دغه قرآن باندې ننګ کړی ده، تاسې په دې قرآن باندې راجګ شوي، ولې نه راجګېږئ؟ څه وخت به تاسې راجګېږئ؟ د یو منظور پښتون لپاره مکمل ولایتونه راجګېږي، په دغه قرآن باندې ننګ نه کوي، غیرت نه کوي. نو د دې څخه پته لګېږي چې زموږ ټول نه بلکې تقریبا داسې وبله چې 80% ځوانان زموږ داسې دي چې هغه کې خالي ارواح ګرځي، نور جسمونه نه دي، خالي خاص ارواح کې ګرځي. په دې باندې هم نه پوهېږي چې مثال دا څه شی ده او دغه څه شی ده. نو دا درته وایم چې ډېر ظلم روان ده، ډېر وحشت روان ده او موږ باید د دې په وړاندې مقابله وکړو، باید ورسره ودرېږو اسلامي مراسم سره، ځکه چې بیخي زیات ظلم روان کریم چې تاسې ولیدلو په خاورې ورباندې پرتې وي، شګې ورباندې پرتې وي. نو زه هغه ځوانانو ته که نور څه نشي کولی نو خیر دی دغه په وړاندې خو یوه مظاهره وکړئ، دغه حکومت ته، دغه ګوډاګي حکومت ته چې دی خپل د فسادي ادارې ورجنما چوپه ناسته ده، یو هم داسې نه وایي چې مثال دا ولې داسې وسول. نو ټول غلامان دي. اصلا فساد منشا باید د منځه ورکه شي. فساد د هغې نه جوړېږي چې څوک په چا ظلم وکړي، نو د ظلم منشا باید د منځه ورکه شي. زه خو اکثره چې دا خلکو ته وایم چې افغانستان کې د دې ظلم منشا باید موږ پیدا کړو. د ظلم منشا څه شی ده؟ اشغال ده. اوس که هر چا ته وایي تا ته وایي جنګ دلته، خو دا جنګ د څه شي نه ده؟ خو د همدغې نه ده چې دلته اشغالګر موجود دي، دغسې تا وژني، بمبارۍ دي چې څه وخت یې خوښه شي تا په کلي کور باندې بمبار کوي. تېره ورځ یو اربکی راغلی د خدای لپاره بدترینه طبقه په افغانستان کې چې دا هغه اربکیان دي. په لوی افتخار سره وایي د ما فلان ده بستان ده او د ما لویه کورنۍ ده فلان ده. والکه تا به یو کلي کې یوه کورنۍ، افغانستان دومره لوی ده چې کلی پکې ښکار یم نه، بیا دغه کورنۍ بیا څه معنا شوه؟ دا دومره احمقان خلک دي، دا ټول افغانستان راخلي د یو کورنۍ پسې تړي. و ظالمه تا کورنۍ ولاکه پکې هلته ښکار یم نه چې دا میاشته ده که مږک. خو مطلب